آیا په رښتیا هم د جبهې مقاومت مشر د طالبانو د واکمنۍ پر مهال همدا شیبه کابل ته راغی؟ د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو د پخواني او جعلي انځورونو په خپرولو سره ادعا کړې چې ګواکې د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود د طالبانو د واکمنۍ پر مهال همدا شیبه کابل ته راغلی دی. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو د روان میلادي کال د فبروري پر 19مه د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود پخواني او جعلي انځورونه خپاره کړي چې ګواکې کابل ته راغلی وي. زرمینې محمدي په نوم یوې جعلي فیسبوک پاڼې لیکلي تازه، دقیق او منل شوی خبر هیوادوالو ولسمشر غني نن ماسپښین 1:15 کابل ته راورسېد. له بلې خوا دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د تیرو 40 کلونو په نسبت مو 3 کلونو کې زیات خلکو ته کار پیدا کړی دی. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد کابل کې یوې غونډې ته ویلي طالبانو چې په 3 کلونو کې څومره خلکو ته کار پیدا کړی دی په تیرو 4 لسیزو کې بې ساري نه لري. نوموړی وایي په هیواد کې د بشپړ امنیت ټینګښت د کار موندنې تر ټولو لومړی شرط دا دی، او له همدې وجې اوس خلک ډاډه خپل کار ته ځي او بیرته په زګون خپل کور ته ستنېږي. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو دا زمونږ د ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.